سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د کابل ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د ځانمرګي برید او وسلوالې نښتې په پایله کې تر اوسه 10 کسان وژل شوي او 19 نور یې ټپیان دي. دغه پیښه تېر ماښام نږدې 6:30 بجې په قابلبای سیمې کې د افغان او بهرنیو ځواکونو یوه ګډ کمپ ته نږدې رامنځته شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي له یادې پیښې تر اوسه 10 مړي او 19 ټپیان د دوی روغتونونو ته لیږدول شوي، خو امنیتي چارواکو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې د نړیوال ستراتیژیک شریک په توګه د افغانستان ترڅنګ پاتې شي. نوموړي تېره ورځ له ولسمشر غني سره په کتنه کې چې په جنیوا ناسته کې ترسره شوه زیاته کړه چې آلمان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او په ټاکنو کې چې د افغانانو په اراده به پر خپل وخت ترسره شي هر ډول تخنیکي همکاریو ته چمتو دی. ولسمشر هم په دې کتنه کې ویل چې د تیرو 4 کلونو د هلو ځلو له برکته د سولې لپاره په ملي او نړیواله کچه ښه موقع برابره شوې او اوس باید له دغه فرصته ډیره ګټه واخیستل شي. اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیره ملاتړ کوي او د ټاکنو په برخه کې چې د افغانستان د خلکو او حکومت په اراده او پریکړې به پر خپل وخت ترسره شي همکاریو ته چمتو ده. د دغې ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې او ځانګړې استازې فدریکا موګریني تېره ورځ له ولسمشر غني سره په کتنه کې زیاته کړه دغه ټولنه چمتو ده چې د سولې بهیر د سرته رسېدو له سولې بهیر وروسته د اصلاحاتو بهیر له سولې بهیر سره یوځای کیدونکو کسانو او د دوی له کورنیو سره د مرستو د سولې بهیر د ضمانت د سیمه ییزو همکاریو او لویو پروژو د تطبیق په برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې د جنیوا ناستې په څنډه کې ترسره شوه له افغانستان سره د یادې ټولنې له مرستو او همکاریو مننه وکړه. څه باندې 500 قیلونونه په کندهار کې د پولیسو له لوري راټول او مات کړای شول. پولیس وایي دغه کار یې له شکایتونو وروسته او د امنیه قمندان په لارښوونه ترسره کړی او دا لړۍ همداراز دوام لري. د کندهار د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مرستیال زیاتوي که په راتلونکي کې دغه هوټلونه له یادې پرېکړې سرغړونه وکړي نو عدلي او قضایي بنسټونو ته به ور وپېژندل شي. کندهار د شریفو ولسونو په غوښتنه او د قمندان صاحب د امر یا هدایت په مطابق نوموړي کمپاین موږ په جریان اچولی دي چې تقریبا د 500 شاوخوا چې لمال موږ د مختلف کاپشاپو څخه د 1500 اوزو او کشفي ارګانو لخوا څخه راټول شوي دي. نوموړي کمپاین به تر امر ثاني پورې چې هغه وخت قمندان صاحب هدایت وکړي تر هغه وخت پورې په جریان لري. ولسمشر غني له طالبان سره د خبرو په موخه د خپل دفتر د رئیس په ګډون 12 کسیز پلاوی اعلان کړ. ښاغلی غني وایي له طالبان سره د دولت د سولې نوې طرحه د مخته تګ حرکت دی. ښاغلی غني ټینګار کوي چې افغانستان د سولې دویم بهیر ته رسېدلی او دا هیواد د سولې په هڅه کې دی چې طالبان د یوې ډیموکراتیکې او ولسواکه ټولنې برخه شي. او ملي دفاع وزارت له څه مودې راهیسې په جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره پټوي. د مشران جرګې غړي او پوځي شنونکي وایي د ملي دفاع وزارت له لوري د ملي پوځ د تلفاتو پټول د یاد وزارت باور ته زیان رسوي او دغه راز به د دولت وسلوال مخالفین هم په تبلیغاتي جګړه کې بریالي شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.